روژه ښځه د میړه د اجازې نه بغیر چې میړه یې په کور کې نه دی نیسي، د میړه د اجازې نه بغیر نفلي روژه چې میړه په کور کې وي نه دی نیسي، خو اجازه عامه ده صراحتا وي که دلالتا وي. میړه په کور کې موجود ده، ښځه پشلمي ته جګېږي چې زه سهار ته روژه نیسم، دی څه نه ورته وایي، خو دا اذن دلالتا شو. یو صراحتن ده چې ده ته وایي چې زه سبا ته روژه نیسم، دی ورته وایي نیسه. اذن که صراحتن وي که دلالتن وي پروا نشته، خو چې اذن نه وي نه صراحتن نه دلالتن ښځې نفلي روژه نیولې، په دغه روژه یې ثواب نشته. ولې؟ دا نکاح خدای دې موږ د دین د حفاظت لپاره راته روا کړې ده. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو ښځه نظر ولګېدو، دستي راغی کور ته، ام المؤمنین حضرت زینب رضی الله عنها سره جماع وکړه. بیا عام صحابه موږ مسلمان امت په دغه پوه کړو چې ګورې د کور نه د باندې کله وګرځېدې، ناڅاپه د په یو ښځه نظر ولګېدو، شهوت درته پیدا شو. دا شهوت په شهوتوب مه پرېږده، دا دواعي د جماع په حکم د جماع کې هلته دي چې په دعیت پاتې شي. اوس نو که شهوت په ځای پاتې ده، دغه سوچ د ذاتي نه بدلېږي چې تر څو پورې خپل شهوت یې نه یې پوره کړی، نو پردۍ ښځې طرف ته به د دغسې شوق زیاتېږي، آخر به خدای نخواسته په زنا لګیا کېږي. نو زر راشه خپل کور ته د خپلې بیبي سره جماع وکړه. الفاظ هم داسې دي د حدیث چې تا د بیبي سره هم داسې شی ده لکه د هغې سره. نو شریعت دغه نکاح د موږ د ایمان د حفاظت لپاره مقرره کړې ده. باندې ته ځوان سړی د ځواني په حال کې هلته د په چا سترګې ولګېده، شوق پیدا شو، کور ته راغلې، خپل بیبي درغواړې کوټې ته، دا وایي چې د ما روژه ده. تا نه اجازه نه ده اخیستې، بغیر د اجازې نه روژه نیسي، نو خو میړه په ګناه کې واقع کوي. دغې وجه نه دا بل باب ده. حضرت ام المؤمنین وایي د حیض په شپو کې خو به ښځه روژه نه نیسي، خو قضایي به بیا څه وخت نیسي چې روژه تېره شو، خو بیا به قضایي نیسي. تعجل خو مستحب ده په قضایي کې، لیکن دې به عین تر شویبراته پورې روژه ځنډوله. په بله ورځ مو ویل نبي علیه السلام نفلي روژې څه وخت ډېرې نیوې؟ شوبرات کې، شعبان په میاشت کې. نو د رسول الله به مې روژه وه، دې به هم قضایي راوګرځوله. دا نورو وختو کې نه نیوه نفلي روژه. شغل بالرسول د حضرت پیغمبر علیه السلام محبوبه ده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي ده، د رسول الله په خدمت کې لګیا وه. نو تا چې اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواهش وي، دا د ما نه مطالبه وکړي او زه عذر وکړم چې روژه، نو قضایي به یې هم ځنډوله. اما چې ده به روژې شوي، ذاتي به دې هم روژه ونیوه. نو نفلي روژه ښځه بغیر د اجازې د زوج نه چې زوج په کور کې وي، صراحتن او دلالتن اجازه نه موجوده، نفلي روژې دې نه نیسي. یو قضایي روژې دي، ښځې د حیض د وجې نه روژه خوړلې، فرضي روژه، اوس وروسته قضایي راګرځوي، میړه ورته چې قضایي به نه ګرځوي، کیدای شي چې ما ته په ورځ کې سودا راولوېږي. دلته اطاعت میړه نشته، ځکه اخو د خدای پاک د طرف نه په دې باندې قضایي لازم ده. لا طاعت للمخلوق فی معصیة الخالق. خو په نفلي روژو کې هلته بیا د میړه حق مقدم ده، د ځان تر حق نه ده، خو د ځان ګټه کوي، د آخرت ګټه کوي. نفل چې نیسي د آخرت ګټه کوي، او د میړه اطاعت په تا باندې واجب ده. نو په نفلو واجب نه تر کوي چې میړه اجازه او صراحتن یا دلالتن، نو بیا ذاتي پروا نشته.